د مهندر سنگھ ډوني په کپټانۍ کې چنای سوپر کینګز لوبډلې د څلورم ځل لپاره اتلولي خپله کړه. د ډوني لپاره نهم ځل شو چې په خپله کپټانۍ کې د چنای لپاره لوبیږي. په ټوله کې بیا لومړی لوبغاړی شو چې 320 ورځو لوبو کې د لوبډلو کپټاني ترسره کوي. ډوني چې د نړیوال کرکټ ترڅنګ د چنای لپاره یو مهم کپټان پاتې شوی دی، اوس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي سواک هم ویلي چې لږ تر لږه ډوني باید یو بل پړاو لپاره هم د چنای سوپر کینګز لوبډلې سره پاتې شي. که نور کرکټ نه استعفا هم کوي توپیر نه کوي. چنای لوبډله د یوې پدیدې په څیر لوبډله ده چې فکر نه کوم چې په هندوستان کې د کومه لوبډله د ډوني تر مشرۍ لاندې کومې لوبډلې ته ماته ورکړې وي. له همدې کبله نوموړی باید لږ تر لږه راتلونکي بل سیزن لپاره د همدې لوبډلې سره پاتې شي. سواک زیاتوي که چیرې د چنای لوبډلې لپاره بل کپټان وټاکل شي، ستونزمنه به وي چې بیا بریاوې ترلاسه کړي.